او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام به هم کله کله د بعضې حضرات صحابه کرامونه مطالبه کوله چې ما ته لږ قرآن تلاوت وکړه. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابی دی او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره به په سفر کې په حضر کې هر ځای کې به ورسره موجود و. زمونږ د علما ورته فرمایي چې صاحب السواک والنعلین، چې د به د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پڼې مبارکې سپلې او مسواک دا به د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره ګرځولو. او ظاهره خبره ده چې یو ځای کې هم څوک بغیر د سپلو د پڼو نه ګرځي، خامخا به سپلی اچي. دارنګه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د مسواک ډیر زیات اهتمام هم فرمایلو او امت ته هم د دې ډیر زیات ترغیب ورکړی دی چې د مسواک اهتمام کوي. بهرحال دغه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته یو ځل رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې عبدالله لږ قرآن تلاوت راته وکړه. نو حضرات صحابه کرامو کې خو ډېر زیات ادب او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام رعب هغه ډېر زیات. عامر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ چې ډېر لوی مشهور سیاسی صحابي دی، ډېر مدبر او ډېر هوښیار صحابي و. دی چې کله وفات کیږي نو دی هم دا دې خبرې اقرار او اعتراف کوي چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره مې ډېره زندگی تیره شوې ده. خو که یو کس راته ووایي چې ما ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام شکل او صورت راته بیان کا نو زه دا بیان نشم کولی، ځکه ما وی دا شان په ډکو سترګو ته رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته کله کتلي نه دي، دا هغوی د رعب د وجې نه. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته دا ارشاد فرمایي چې د قرآن تلاوت راته وکړه. عبدالله بن مسعود سے عرض کوي چې الله حبیب تاسو ته د قرآن تلاوت، قرآن خو په تاسو نازل شوی دی، ستاسو په زبان مبارک سره قرآن خوند کوي چې تاسو د دې تلاوت موږ ته وکړئ. رسول الله علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې نه، زما زړه غواړي چې دا قرآن د بل نه واورم. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته سورہ نساء شروع کړلو، تقریبا سکم نیمه پاره تلاوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ کې وکړو. چې کله دې آیت کریمه ته را رسیږي فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا، نو دغه وخت کې رسول الله علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایي حسبک، بس بس. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله به رسول الله علیه الصلوۃ والسلام چهره انور ته وکتل، د هغوی د سترګې د اوښکو نه ډکې وې او اوښکې ترې نه روانې وې. نو الله جل شانه په دې کلام کې یو ډېر لوی اثر ایښودی دی چې رسول الله علیه الصلوۃ والسلام هم دې لره اوري او د دې نه دومره متاثره کېږي چې اوښکې د رسول الله علیه الصلوۃ والسلام را روانېږي. چې کله دغه د قرآن تلاوت د رسول الله علیه الصلوۃ والسلام د وخت او د دور د یو بادشاه چې د حبشي بادشاه او نجاشي د هغه په وړاندې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ د سورہ مریم د دې تلاوت کوي، نو هغه بادشاه ډېر په شوق او په مینه باندې سره د دې نه چې تر دغه وخته پورې دی مسلمان هم نه دی، دی د قرآن تلاوت اوري او الله جل شانه د هغې بیان کوي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. چې زما حبیبه دا خلق چې کله دا قرآن اوري نو ته به د دوی سترګو ته ګورې چې د دوی سترګو نه به اوښکې روانې وي او جاړې او فریاد به کوي. نو قرآن کې الله جل شانو زما عزتمندو دا اثر ایښودی دی چې بیا د رسول الله علیه الصلوۃ والسلام په زبان مبارک باندې دا تلاوت وي او بیا د حضرات صحابه کرامو په ژبه باندې د قرآن دا تلاوت وي.
او هغه مبارک وخت او دور وي نو زما عزتمندو چې د هغې به څه شانو. بهر حال قرآن کې زما عزتمندو الله جل شانه ډېر زیات اثر یې ښودی دی. مسلمانانو باندې خو هسې اثر کوي ځکه د دوی په ایمان دی او دا مني چې دا د الله جل شانه کلام دی. کافر هم بغیر د دې د اثر نه پاتې کېدل.